ښه راغلاست آینه نیوز ته. نن د 2025 کال د دسمبر 5مه نیټه ده. زه لیلا یم. طالبانو حکومت له پاکستان سره د لارو داسې خلاصون نه غواړو چې یوه ورځ تړلې او بله ورځ پرانیستې وي. او اوس هیواد پاتې خبرونه له تاسو سره شریک کړي. طالبانو یو ځل بیا ویلي چې له پاکستان سره به سوداګریزې لارې یوازې هغه وخت پرانیزي چې اسلام آباد دا قوي ډاډ ورکړي چې نور به لارې د سیاسي فشار لپاره نه تړل کیږي. ذبیح الله مجاهد پاکستان تورن کړ چې په ناقانونه ډول یې لارې تړلې او دواړو ولسونو ته یې زیان رسولی دی. پاکستانی چارواکو بیا یوازې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د لیږد لپاره د چمن او تورخم لنډمهالې خلاصون ته چمتووالی ښودلي، خو د سوداګري او د خلکو تګ راتګ بلا هم بند وي. د طالبانو استازي سهیل شاهین وایي غواړي لی په دوامداره ډول خلاصي وي او د سیاسي فشار وسیله ونه ګرځي. د دواړو هیوادونو تګ راتګ او تجارت له نږدې 2 میاشتو راهیسې تړل شوي او زرګونه لارې دواړو غارو ته بندې دي چې د لویو مالي زیانونو لامل شوي دي. له قطر او ترکیې وروسته د طالبانو وروستۍ خبرې په سعودي کې هم تر اوسه کومه نتیجه نه لري. ستاسو د باور نه مننه. الله حافظ.